د تیرا پیر ملا میدان سیمه کومه چې د ښایست ثاني نه لري، په دغه مشیني دور کې هم د بنیادي اسانیو په شمول د ټوریزم په حواله ګڼ شمېر مشکلات لري. ځایي ولس یې غوښتنه کوي چې حکومت دغه سیمې ته په بنیادي اسانیو کې پاتې راغلی. دوی وایي چې د تیرا خپلې وسیلې دې په کار راولي او ټوریزم دې له دغه سیمې د روزګار وسیله وګرځوي. د سیمې یو ځوان تجمل افریدی په دې هکله څه داسې وایي. تاسو وکتله چې تیرو په دا ټوله علاقه کې یو جنت نظیر وادي ده. تیرو یو ډېره ښکلې علاقه ده. دا د جنت نه کمه علاقه نه ده، خو چې دغه علاقې لرڅې که نه نو د دوزخ په لار به ترڅې، ځکه چې د مونږ د علاقې روډونه هم تاسو کتی شو، د مونږ د علاقې ټول سهولتونه هم تاسو وکتل چې آیا په د جنت نظیر وادي تیرا کې څومره سهولت حکومت دغه علاقې له ورکړي دي او چې شته دی. که تاسو وکتو د مونږ سره بهترین ځایونه دي، لکه د ارهنګ ټاپ دی، بوټان شریف ټاپ دی، انداسې نور دوتوی دی، انداسې برهدار کنډو دی، چې هغه د ټوریزم دپاره یو بهترین ځای دی، یو بهترین علاقه ده. خو څه وجه ده چې سهولت پکې نشته دی. د مونږ د ټوریزم دپاره هیڅ قسم سهولت په دې علاقه کې نشته دی او نه یې روکړی دی. انجینیر طارق شاه صاحب وایي چې په کمه فاصله د ټوریسټو لپاره بهترین سیاحتي مرکز دی، ولې په رابطه سړکونو او په تګ راتګ کې د مشکلاتو ستونزې هوارېدل غواړي. د ټوریزم لپاره یو بهترین ځای دی. خلک چې دومره لرې لرې ځي مرې ته، هغه ته نو دا چونکې نږدې دی پېښور ته، او دلته مطلب یخ اوبه، یخ موسم او مطلب نخترو بوټي موجود دي. نو زه وایم چې که دې ته د ګورنمنټ توجه شي او دلته ټوریزم دپاره ښکلي سړکونه او مطلب دا لارې اسانې کې لارو کې چونکې مشکلات هم دي. موږ چې راتلو موږ لارې کې ایثار کړي و، ډېر زیات تکلیف یې موږ له راکړو، را پرېښوي نه دلته. زه وایم چې په کار ده چې دلته د آرمي ول هغه والا دا کوشش کوي چې په دغه خلکو ته لږ په اسانتیا باندې دلته اپروچ ورکوي او د ټوریزم دپاره په دې ځای باندې کار وشي او دوی د بیسک ضرورت چې دي دې باندې کار وشي. نو زما په خیال دا د ګورنمنټ لپاره ډېره غټه فایده ده. دې نه به ډېر ښه انکم هم کېږي او د خلک به ایجوکیټ شي او دا د قوم او د خلکو دپاره د فایدې خبره ده. ولس په دا پوهه دی چې حکومت ناتوان دی چې دغه سیمې ته سهولیات ورکړي، نو ځکه غوښتنه کوي چې د تیرا خپل ښایست د ټوریزم په مخ خلاص کړي. د کوم سره به چې د سیمې د ولس بنیادي ستونزه بېروزګاري هم تر ډېره حده کمه شي. د کیمرا ټیم سره خلیل جبران، خیبر نیوز، لنډي کوتل.